څرنګه کولی شو له انټرنیټ څخه په افغانستان کې پیسې ترلاسه کړو او هغه کومې لارې چارې دي چې کولی شو پرې موږ له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړو. السلام علیکم، خان نیازی یم، له تیرو 15 کلونو راهیسې فریلانسینګ کوم. په دې عصري نړۍ کې موږ تاسو کولی شو وخت په دوه برخو ویشو چې یو ته یې آنلاین او بل ته یې آفلاین ویلی شو. البته آنلاین هغه وخت چې کوم موږ تاسو پر انټرنیټ ترو، که هغه په ټولنیزو رسنیو او یا هم په نورو ویبپاڼو باندې په کوم کې ډیټا ترانسمیشن یا د معلوماتو لیږدونه ترسره شي. او البته آفلاین هغه وخت کوم چې موږ تاسو بغیر له انټرنیټ، موبایل او کمپیوټر تیرو، په کوم کې چې ډیټا ترانسمیشن یا د معلوماتو لیږدونه ترسره نشي. نو زموږ ستاسو موضوع هم نن په آنلاین وخت بحث کوي، کوم چې موږ تاسو پر انټرنیټ تیرو. کوم فکر کوي زموږ ستاسو د ټولنې ډیرې برخه خلک خپل وخت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، ټویټر، یوټیوب د ساتیري یا د انټرټینمنټ لپاره تیروي، چې ډیری بیا په دې ټولنیزو رسنیو کې دومره ژور ولاړ شي چې په پای کې د خپل قیمتي وخت، انټرنیټ او ذهنیت ضایعوي، ځکه بیا نور هیڅ هم په لاس نه ورځي. خو دا د انټرنیټ اصلي نړۍ دومره محدوده نه ده چې د ټولنیزو رسنیو او ورته څیزونو دې وسرخېږي، بلکې د انټرنیټ اصلي نړۍ د خپل ځان سره ډېرې زیاتې اسانتیاوې او ګټې هم راوړي، باید چې پرې پوه شو. نو ستاسو توجه د انټرنیټ یوې بلې ګټې ته راوړم چې څرنګه کولی شو له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړو. آیا حقیقت لري؟ هو بالکل، موږ تاسو کولی شو چې له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړو، په دې کې هیڅ کوم شک نشته دی. دا خبر باید لور له ذهنه وباسئ چې موږ تاسو نشو کولی له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کړو. او انشاءالله په دې کورس کې به زه تاسو ته په عملي بڼه دروښیم چې څرنګه موږ له انټرنیټ څخه پیسې ترلاسه کوو. البته خو داسې هم نه ده لکه ځینې خلک په دې فکر دي چې سمپلی پلی سټور ته لاړ شه، یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړه، بټن پریس کوه او ستا اکاونټ ته دې په اتومات ډول باندې پیسې جمع کېږي. داسې هم نه ده او دومره اسانه هم نه ده. تر ټولو ښه بېلګه یې موږ تاسو ته پای نیټورک دی. څه موده وړاندې چې پای نیټورک منځته راغلی و، البته ډېری خلک په دې فکر و چې پای نیټورک په پلی سټور کې 10 میلیونو څخه زیات خلکو ډاونلوډ کړی دی، 4.7 سټار ریټینګ لري، د پیسو ګټلو تر ټولو ښه اپلیکیشن شاید همدا وي. ډاونلوډ یې کوو، شاید په راتلونکو 100 ورځو کې شاید میلیونر شو. خو داسې هم نه ده. نه یوازې دا چې پای نیټورک منځته راغی، تر اوسه پورې دا د مثبت اړخ نتیجه هم نه ده معلومه، بلکې په بشري تاریخ کې ډېر زیاتې داسې واقع شوي چې نه یوازې خلک بلکې لوی لوی حکومتونه یې غولولي دي. چې بله بېلګه یې ډاکټر روژه ده. ډاکټر روژه یو ښځینه چې اصلا د بلغاریا هېواد اوسېدونکې ده. په 2015 میلادي کال د سپټمبر د میاشتې په 30مه نیټه نړۍ ته د 1 کوین په نوم باندې یو کریپټو کرنسي وړاندې کړله، چې په 2 کالو کې دننه دې ښځې وکولی شو چې ډېر ښه مارکیټینګ ورته وکړي، چې په نتیجه کې 3 میلیونه خلکو د 15 بیلیونه ډالرو پیسو په اندازه انویسټمنټ یا پانګه اچونه پکې وکړه، چې بیا ډېر ژر په 2019 میلادي کال په پای کې ډاکټر روژه د خپل ټیم او همدارنګه د 15 بیلیونه ډالر سره ورکه شوه، چې تر اوسه یې معلومات هم نشته دی. همدارنګه موده وړاندې په کابل کې د البشیر صرافي په نوم باندې چې د دې شرکت پخوانی نوم د ویژن په نوم باندې و، په مختلفو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې منځته راغله، د خلکو څخه پیسې پکې بندې کړې. همدارنګه بیا وروسته د البشیر صرافي والا وتښته او د خلکو لکاو ډالر یې ځان سره ویوړل. او همدارنګه د یونیفیکس او د افیکس زون په نوم باندې صرافین هم په کابل کې منځته راغلي دي او بیا بیرته له منځه تللي دي. نو تاسو ټول څخه دا هیله کوم چې په دې انټرنیټي سیزونو کې ډېر زیات حساس واوسئ، تر څو مو چې یو بشپړه څېړنه او ریسرچ پرې نه وي کړی، خپلې پیسې او خپل وخت پرې مه مصرفوئ. خو البته که چیرې موږ تاسو د یو سالم او بشپړ پلان له مخکې پر مخ ولاړ شو، نو موږ تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شو په انټرنیټ څخه د انټرنیټ څخه په کافي او اندازه پیسې له انټرنیټ څخه ترلاسه کړو. دا چې د انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړنو لارې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې مختلفې لارې وجود لري، نو د بشپړ پلان له ویلو مې هدف هم همدا و چې تاسو باید یوه او سالمه لار پکې وټاکئ، تر څو په اسانۍ سره پکې وکولی شئ پر مخ ولاړ شئ او پرمختګ پکې وکولی شئ. له انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړلو په لسګونه نه بلکې په سلګونه لارې وجود لري. خو زه برته نن لس هغه مشهورې لارې در وښیم کومې چې نن سبا په ټوله نړۍ کې ډېر زیات خلک ترې ګټه اخلي او په ډېرې په اندازه پیسې ترې ترلاسه کوي. په دې لړۍ کې لومړی فریلانسینګ دی. البته تاسو یې له نوم سره او شاید ځینې کسان ډېر بلد یاستئ. فریلانسینګ په دې معنی چې تاسو خپل استعدادونه او خپل وړتیاوې په کار اچوئ او په مقابل کې له انټرنیټ لارې پیسې ترلاسه کوئ. چې د فریلانسینګ دپاره تر ټولو ښې ویبپاڼې د fiverr.com دی، upwork.com دی، همدارنګه freelancer.com دی. تاسو ځئ په دې ویبپاڼو کې په یو ویبپاڼه کې اکاونټ پرانیزئ او تاسو خپل ډیجیټل سرویس وړاندې کوئ او هغوی بزنسمینز چې کوم دي هغوی تاسو ته د سرویس په مقابل کې تاسو ته پیسې درکوي، تاسو پیسې ترلاسه کوئ. دوی موږ سره ډراپ شپینګ دی. ډراپ شپینګ که تاسو غواړئ په آنلاین بڼه یو پلورنځی خلاص کړئ، نو تاسو کولی شئ د ډراپ شپینګ میتود یا د ډراپ شپینګ بزنس ماډل څخه ګټه واخلئ.
ډراپ شیپینګ بزنس ماډل داسې دی چې تاسو کولی شئ د علی بابا څخه، له امازون څخه، ای بای څخه، علی ایکسپریس څخه پروډکټ واخلئ او په خپل سټور کې واچوئ او د ډیجیټل مارکیټینګ لارې دې ته مارکیټینګ وکړئ او هغه پروډکټ چې په علی بابا کې یا علی ایکسپریس کې په $15 دی د ډیجیټل مارکیټینګ لارې په 10 یا 15 او $10 وپلورئ چې تر ټولو ښې پاڼې د تولیداتو دپاره یا د پروډکټ دپاره علی ایکسپریس دی د چاینا یو ډیر لوی او غټ شرکت چې کوم دی علی ایکسپریس، علی بابا، او د سټور د پرانیستلو دپاره تر ټولو ښه پاڼه د شوپافای ده. همدارنګه دریم چې دی تاسو کولی شئ خپل تولیدات چې تاسو لرئ تاسو کولی شئ په آنلاین بڼه وپلورئ. هغه ورونه چې خپل لاسي تولیدات لري یا لاسي صنایع لري هغوی کولی شي خپل تولیدات خارجي هیوادونو ته هم واستوي او د آنلاین بڼه یې وپلوري، ځکه په خارجي هیوادونو کې لاسي صنایع ته خلک ډېر زیاته ترجیح ورکوي او کولی شي دوی د ETC لارې etc.com له لارې خپل تولیدات په آنلاین بڼه وپلوري. همدارنګه تاسو په نورو تولیدات هم لرئ که هغه په هر څنګه کې تاسو کولی شئ په آنلاین پاڼو کې وپلورئ، که هغه په علی بابا کې، که هغه په علی ایکسپریس کې، که هغه په amazon.com کې، که هغه په ای بای کې، تاسو کولی شئ خپل تولیدات پکې وپلورئ. څلورم یوټیوب چینل دی. که چیرې تاسو په یو ځانګړې څانګه کې ښه معلومات لرئ کولی شئ هر اړخیز معلومات په ویډیوي بڼه باندې یوټیوب ته اپلوډ کړئ شئ. تاسو لپاره یوټیوب تر ټولو ښه انتخاب دی. د یوټیوب د قوانین او شرایط مو چې کله پوره کړئ یوټیوب تاسو ته ستاسو په ویډیو باندې اعلانات اچوي، ستاسو د هغې اعلاناتو له لارې تاسو کولی شئ خپل انکم ترلاسه کړئ. خو البته داسې هم نه ده چې ځینې خلکو صرف دا اورېدلی چې د انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړلو لار یوازې او یوازې یوټیوب دی. البته پوهېږي هم په دې نه چې له یوټیوب څخه څنګه پیسې موږ ترلاسه کوو، خو بس لاړ شي یوټیوب چینل جوړ کړي، یو څو ورځې پکې کار وکړي چې پوه شي کله د یوټیوب له قوانینو د شرایطو څخه بیا یې په نیمه پرېږدي، هماغسې پرېږدي او بیا یې پر مخ نه بوځي، ځکه خبر شي چې د یوټیوب قوانین خو ډېر زیات سخت دي، داسې په اسانۍ هم د یوټیوب څخه پیسې نشي ترلاسه کولی. خو البته که چیرې تاسو په یو موضوع کې هر اړخیز معلومات ورکولی شئ نو یوټیوب تر ټولو ښه اپشن دی، او که یې نشئ کولی ترې تېر شئ نورې هم ډېرې زیاتې له انټرنیټ څخه د پیسو لاسته راوړلو لارې شته دي چې باید هغه تعقیب کړئ. پنځم، که چیرې تاسو یو ښه سافټویر انجینر یاستئ کولی شئ یو ښه اپلیکیشن ډیولپ کړئ، یو ښه اپلیکیشن ډیزاین کړئ. تاسو کولی شئ له ځانه اپلیکیشن یې ډیزاین کړئ، جوړ یې کړئ او بیا کولی شئ په پلی سټور کې همدارنګه په اپل سټور کې وپلورئ په خلکو باندې. له هغې لارې بیا تاسو کولی شئ پیسې ترلاسه کړئ. شپږم ریموټ کنټرول جابس دي. که چیرې تاسو غواړئ چې ریموټ کنټرول فول ټایم یا هم پارټ ټایم دنده ترلاسه کړئ نو تاسو لپاره تر ټولو ښې ویبپاڼې چې دي لینکډین دی، flexjob.com دی، weworkremotely.com دی. تاسو کولی شئ پکې د خپلې خوښې د خپلې څانګې مطابق دنده پیدا کړئ او بیا له دې ځای څخه ریموټ کنټرول جاب یا له دې ځای څخه چې تاسو دلته یاستئ له خارجي شرکتونو څخه له دې ځای څخه کار پر مخ بوځئ. البته دې ته ریموټ کنټرول جاب ویل کېږي په دې وجه چې هغوی خپلې ځانګړې اپلیکیشنې لري چې کولی شي ستاسو په کمپیوټر کې انسټال او ستاسو کمپیوټر په بشپړه توګه وڅاري او تاسو له هغوی سره په آنلاین بڼه حاضري هم ورکولی شئ. شپږم، که چیرې تاسو یو ښه فوټوګرافر یاستئ کولی شئ د طبیعت او د ښکلا ښکلي انځورونه واخلئ او بیا کولی شئ دغه انځورونه له ځان سره سور او په مختلفو ویبپاڼو کې بیا وپلورئ، لکه تر ټولو ښې ویبپاڼې چې دي dreamstime.com دی، getimages.com دی. کولی شئ خپل انځورونه بیا په دې ویبپاڼو کې وپلورئ. اتم، افیلیټ مارکیټینګ دی. افیلیټ مارکیټینګ فکر وکړئ په امازون کې یو کمپنۍ د هغه لیپټاپ یې خرڅوي یا موبایل یې خرڅوي یا بوټان خرڅوي. تاسو ورځئ، تاسو ورته وایئ چې زه تاسو ته پیرودونکي یا کسټمر پیدا کوم، ما ته د هر پیرودونکي په سر باندې 5% ګټه راکړه. که فکر وکړئ د هغه پروډکټ یا د هغه تولید د هغه جنس قیمت $10 اوسي او تاسو ته هغوی یو ځانګړی لینک درکړي، د هغه لینک لارې تاسو هغوی ته پیرودونکي پیدا کړئ او د هغه لینک لارې د هغوی کوم سټور چې دی هغوی ته پیرودونکي ورشي، په هر یو جنس باندې تاسو ته هغوی $5 یا 50 سلنه درکوي. بیا البته دا معامله یا دا ډیل ستاسو د هغوی ترمنځ جوړېږي چې تاسو څومره کې په څومره پیسو باندې خپل رضایت وښوده، 5%، 10%، 20%، څومره چې ستاسو د هغه ترمنځ معامله ډن شوه. نهم، آنلاین کورسز دي. که تاسو چیرته د تدریس یا د ټیچینګ ښه میتود لرئ تاسو کولی شئ په ښه بڼه تدریس کولی شئ، که هغه په ریاضي که هغه په هره څانګه کې وي، که هغه په ریاضي په څانګه کې، که هغه د کیمیا په څانګه کې، که هغه د کمپیوټر په څانګه کې، که هغه د نورو میډیکل څانګه کې، تاسو کولی شئ خپل کورسونه ریکارډ کړئ او دا بیا په مختلفو ویبپاڼو کې وپلورئ چې تر ټولو ښو ویبپاڼې دي
یولنا.com دی، udemy.com دی، alison.com دی، skillshare.com دی. زده کوونکي راځي له تاسو څخه کورس اخلي او تاسو ته د کورس پر سر باندې پیسې درکوي. لسم دی انویسټ ان کریپټو کرنسي. تاسو کولی شئ په کریپټو کرنسي یا ډیجیټل منی چې کوم نن سبا په انټرنیټ کې ډېر عام دي په دې کې خپل پانګه اچونه یا انویسټمنټ وکړئ، خپل پیسې په باندې کړئ. د وخت په تیریدو سره چې قیمت پورته لاړ تاسو کولی شئ خپل پیسې ترې راوباسئ او ګټه یې ترلاسه کړئ چې تر ټولو ښې ویبپاڼې coinbase.com دی، binance.com دی او crypto.com دی. نو دا لس هغه مشهوري لارې دي چې د انټرنیټ څخه خلک پرې پیسې ترلاسه کوي. نورې هم ډېرې زیاتې لارې شته دي. دا کوم اپلیکیشن چې تاسو په پلی سټور کې ګورئ دې څخه ځان لرې وساتئ او له دې لارو څخه یو لاره غوره کړئ چې هره لاره غواړئ له هغې لارې څخه تاسو کولی شئ انټرنیټ څخه پرې پیسې ترلاسه کړئ. له لیدو مو یوه نړۍ مننه. د الله په امان.